سلامونه احترامات پښتنو مري زمانو محسن دی بای پروفیشن ایډوکیټ ام جی او د یونین کونسلټنټ کوي سره مې تعلق دی او بیا یونین کونسلټنټ کوي کې پټن کوي خاص کې زپاتې کېږم او په خپل باندې د یونین کونسلټنټ کوي کې د شمال کینډیډیټ ما د جنرال سیټ لپاره نو په دغه حواله باندې د بیټک ټي وي او د غي د ملګرو ډیره مننه کوم چې رالل او موږ ته دا ټایم راو بخو تاسو یو جهان مننه چې د خپل قیمتي وختونو موږ ته وختونه راو بخل مینوالو د ټولو نه اهم او مهمه خبره دی وخت چې کومه ده نو به خبره ده چې دا زموږ د عزیز ولې الیکشن دی دا زموږ د روډولې الیکشن دی بلدیاتي الیکشن دی نو دا د یو جماعت سره زموږ تړون دا چې د زموږ آئینی او قانوني حق دی خو د دې سره چې موږ پښتانه یو نو دلته زموږ عزیز ولې دی دلته زموږ روډولې دی دلته زموږ بایبندي ده نو موږ هغه لږ ډیر زیات فوکس کوو نو کوشش به دا کوي چې دا چونکې د الیکشن به یو ورځ وي او د عزیز ولی د زموږ بایبندي او د دوستانه او د تعلقونه او د به زموږ د همیشه د پاره وي نو کوشش به دا کوي چې په دغه ورځ باندې چې کوم کینډیډیټس دي نو غي تم زه د خپل طرف نه یو ریکوست کوم یو درخواست وته کوم چې څومره کینډیډیټس دي نو غي د خپل سپورټ رسته او د خپل سیاسي ګوندونو چې سوره هغه سره تړلي ملګری دي هغه ترې دا یو پیغام ورکي او هغه سره د یو میټینګ دی وسره کیږي او دا خبر دی وته چې په دغه ورځ باندې مکمل تور باندې پر امن اوسېږي لکه زه به تاسو ته خبرو کوم چې ماته سپورټ راکړي یقینا چې هغه دنه لړ شي هغه ماته وټ راکړي زما بل یو کینډیډیټ ملګری ته سپورټ ورکړي یقینا چې هغه هغه ته وټ ورکړي کله هم سو مطلب دا د ګینې په داسې حالات مو جوړوي داسې کړکېچن حالات مو جوړوي داسې یو امبیرسینګ سچويشن مو جوړوي چې ګینې خلکو ته حالات خراب شي یو حالات بدرنګ شي دې سره به چونکې زما تعلق د ان پی سره د عوامي نېشنل پارټي سره د او د عہدې په لیاس سره زه د تحصیل صوابه ایډیشنل جنرال سیکریټري نو زما به د خپل پښتنونو ته دا خواص وي چې په ټنټکوي کلی کې پین کونسلټنټ کوي کې په چاپیرچل کې او په تحصیل کې او په ترو ضلع کې او ترو پاکستان کې په صوبه کې چې چرچ ته زموږ کینډیډیټ ولاړ دي نو دغه د لپاره به ریکوست کوم او دغه د لپاره به تاسو ته درخواست کوم چې غي ته ووټ ورکړي او غي ته کامیابی ورکړي دې سره به زه تاسو ته دا خبره مو کوم چې لږ غونډه تاسو مطلب دا دی چې کم د وخت تجربه مو شو مخامخ مو سو کتل مخامخ مو ستیر شو دا تاسو ژوند ډېر لوی تجربه شو نو لږ غونډه د ټول سيزونه د وخت حالات د ارسه کنسیډر کوي او دا غي نه پس سوچ کوي په دې باندې بل به تاسو دا خبرو کوم چې کم قومونه په خپل تیر وختونو باندې او په هیستوري باندې په خپل تاریخ باندې نظر نه اچي او د خپل واکمنونو د حکمرانانو د کارکردګۍ باندې نظر نه اچي او دا غي سوچ نه دا غي فکر نه نو هغه قومونه کله مخ وړاندې باندې نشي دغه پرمختګ نشي کولای زما د خبرې مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو تیر 15 کال وګورئ موجوده 3 کال وګورئ او دا غینه ورستو لګلار شي چې کم وخت د نېشنل پارټي ګورنمنت یا د نور سیاسي ګوندونو چې کل ګورنمنت پاتې شوی دی یا په دې وخت کې په موجوده وخت کې چې په صوبه کې د کم سیاسي ګوند حکومت ته یا په مرکز کې دغه سي د اتم کال روان دی په دې اتم کال کې تاسو په دې اتو کالو کې تاسو وګورئ چې یاره دغه سیاسي ګوند څه کردار دی د د پرمختګ لپاره د ملک مخ وړاندې بوتلو لپاره په ملک کې د ارزانۍ راوستلو لپاره په ملک کې د روزګار بیروزګاری د ختمولو لپاره او دغه سي نور چې صورت مطلب غټ میگا پروجیکټس دي چې کم ځای ته راوړي شي د سشي د سره د شي د ټول سيزونه ځان ته ذهن کې مخامخ کړي د ټول سيزونه کنسیډر کړي نو بیا تاسو ورشي او ووټ کړئ دور داسې راغله دی چې د کمپټنسي دور دی چې کم انسان کمپټنټ وي په کم انسان کې جذبه وي بل ز په خپل باندې اډوکیټ مجي او دلته جوډیشل کمپلیکس او کې زما خپل افیس ته نو په هغه کې چونکې ما د 15 کال شپږ کال زما چې کوم د پریکټس ټایم دی په دې کې ما وکتل په دې کې اکثر زمونږ مطلب چې کوم د بلدیات الیکشن شي نو په دې کې چې اکثر زمونږ کینډیډیټ صاحبان ودرېږي ملګری پازیز ولې کې ودرېږي نو غي داسې خبرې کوي چې مطلب دا چې زبر داسې حکم زبرداسي کوم زبرداسي کوم پرسنلی زه ته خپل ځان خبره کوم د بل څه خبره به ضرورت کوم اول به ځان خبره کوم چې تیر 15 کالو کې زما د کلی نه یو ناظم صاحب راغله دی نه یو ممبر صاحب راغله دی بیا زمون کلی ته دومره ستونزې او دومره کشاري الته کې دغه سي د ممبر یا د ناظم کار چې کوم تانا شو تحصیل شو هسپتال شو پټوار شو وابډه شو دا په تحصیل کې دنه دغه خدمات کوي بیا اکثر زمون د ناظمانو صاحبانو او د ممبرانو صاحبانو خپل مصروفیت دومره ډیر شي خپل کارونه دومره ډیر شي
چې دا پښتو هغه متل دی د سپي په ښکار باندې بیا نشي مونته نو بیا زمونږ خلکو ته ډیر زیات ایشو ډیر زیات پرابلم نو زه دا خبره خپل ټولو پښتنو ته دا خبره کوم چې مهرباني کوي چې هغه ملګری ته مطلب تاسو ووټ ورکړئ هغه سړی الیکټ کړئ چې هغه الته کې تاسو سره سبا تحصیل تم راځي تاسو سره تانې تم راځي تاسو سره پټوار تم راځي تاسو سره وابلی تم راځي بل هغه کمپیټنټ وي هغه کې اهلیت وي هغه قابلیت وي هغه تاسو تاسو کول شي زکه د ځان خبره نن کوم نو به خبره خدا ده چې زه متفقه امیدوار یم ما سره د کلی مشرانو ما سره د چاپیرچل مشرانو د پارټي مشرانو په ما باندې ټرست کړی بیا بل ما 15 کاله الته کې د خپل وس مطابق ما خدمت کړو کې خدمت مې کړې دا زما په دې کلیوالو باندې احسان نه دی زما په دې پښتنو احسان نه دی ما ورولي کړی دا خدای د دې خبرې ضرورت وګڼل نو په دې وجه باندې ماته ټیکټ راکړ چیرې بیا په تحصیل کې ډیر زیات ایشوز ډیر پرابلم ان شاء الله ولذیس کا الله تعالی حکم شوی او زما د پښتنو ملګرو مرسته ما سره نو زه به یو خبرو کوم ان شاء الله او ډیر په یقین سره ډیر په داوی سره دا خبره زکوم چې زه خو نور سنوي ما خو چې کومه روایتي نظمی دي خلکو کړی دا کومه روایتي منبري دي خلکو کړی دا نو که هغه سری روایتي نظمی مې وکړه یا هغه سری روایتي منبري مې وکړه په هغه راز بری ځای ورکو ثانک یو سو مچ ډیره مهرباني سلامونه احترامات